پر طالبانو د حکمتیار تازه ګزارونه وایي د ټولو سیاسي ډلو خلاف مو دښمني پیل کړې، ګاونډیان هم درڅخه ناراضه دي. د حزب اسلامي مشر وایي په داخل کې ملي یووالی نشته او حکومت د ټولو سیاسي ډلو خلاف د دښمنۍ لار غوره کړې. حکمتیار د ټرمپ په اړه وایي چې نوموړی اوکراین کې پوتین ته امتیازات ورکوي، خو پوتین په غزه او ایران کې ټرمپ ته بدله نشي ورکولی او یوازې افغانستان کې د امریکا مرسته کولی شي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن دوشنبه د زمري 28 په خپله اکس پاڼه کې د پوښتنې په ډول لیکلي چې آیا د ملي تفاهم او پر یو ملي میثاق د توافق لاره غوره کولی شو. د ټولو ملي قضایاو په اړه داسې ګډه او ملت شموله دریځ او تګلاره چې د ملت غوڅ اکثریت یې تر شا وي. حکمتیار د سیمې او نړۍ وضعیت ته په اشارې ویلي موږ به څه کوو، له پاکستان سره مو اړیکې ترنګلې، ایران مو مرسته نشي کولی، مرکزي اسیا کله له روسانو او کله له پاکستان سره زموږ پولې ته څیرمه د تروریزم خلاف ګډ نظامي مانورونه کوي. حکمتیار په الاسکا کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او روسیې د ولسمشر پوتین لیدنې ته هم اشاره کړې او په خپل یادښت کې لیکلي چې د ناس اجنډا کې لا څرګنده نه ده چې د افغانستان په اړه به ګډ تصمیم څه وي، خو د پوتین په اړه لیکلي چې د هغه دا خبره د ډیرو اسرارو غمازي کوي چې ویې ویل موږ ګډ دښمن ته ماته ورکړې. دا کوم ګډ دښمن او کله یې ماته ورکړې؟ جرمني که افغانستان اویا کاله او که 25 کاله مخکې جنګ. د حزب اسلامي مشر وایي نن د دوی پر وړاندې اوکراین، غزه، د ایران اتومي تاسیسات او افغانستان مهمې قضیې دي. هغه زیاتوي په دغو کې وروستنی هغه هیواد دی چې دواړه په ګډ د مجاهدینو او طالبانو خلاف کې جنګېدلي. د 20 کلن امریکایي اشغال او شوروي ځواکونو له وتلو وروسته جنګونو کې ګمان کوو د پوتین هدف افغانستان دی. حکمتیار د دغې مرستې د لارو په اړه زیاته کړې زموږ شمالي ګاونډیانو او هغو مسکو پلوو ډلو له لارې چې په 20 کلن اشغال کې د امریکا خدمت کول.